دوستانو سلامونه. نن درته په واتس اپ برنامه کې د چینل جوړولو طریقه ښیم چې څنګه کولی شي واتس اپ چینل جوړ کړي. واتس اپ ګروپ نه واتس اپ چینل هغه به څنګه کولی شي تاسې چې جوړ کړئ. نو هغه لپاره تاسې هر واتس اپ چې در سره و، زه په واتس اپ بزنس باندې کلیک کوم. کلیک چې مو کړل ته اپډیټس کې اپډیټس ته به راشي او بیا په دغه درې خانو به کلیک وکړئ او دلته کریټ چینل په دې دوم اپشن به کلیک کړئ. دلته یې لیکلي کریټ ا چینل ټو ریچ انلیمیټډ فالوورز، یعنی چینل جوړ کړئ چې لامحدوده فالوورز یا مینوال تاسې ولرئ. نو any one can discover your channel، یعنی هر څوک لاسرسی ورته لرلی شي ستاسو چینل ته. چینلز آر پبلیک، یعنی چینل چې دي د واتس اپ چینل دا پبلیک وي، دا عمومي وي، مثلا هر څوک کولی شي چې وویني. چینلز آر پبلیک so anyone can find them and see 30 days of history، هر څوک یې مثلا پیدا کولی شي یا موندلی شي او د دې ورځو مثلا کوم پوسټونه چې کړي چې هغه لیدلی شي. نو موږ غواړو چې چینل جوړ کړو، هغه لپاره به موږ کنټینیو باندې کلیک وکړو. کنټینیو باندې چې مو کلیک وکړو، ګورئ په سر کې دلته لوګو ده، یعنی کوم منظور چې تاسې خپل چینل ته لګول غواړئ په هغه لپاره به تاسې په دغه کامره باندې کلیک کړئ او بیا که په ګالري کې مو که منظور و ګالري به انتخاب کړئ. مثلا زه غواړم دغه انځور ولګوم. دا انځور چې کله ما انتخاب کړه هغه نه وروسته به تاسې سیټ اپ به ورته وکړئ، بیا به په ډن باندې کلیک کړئ. ډن باندې چې مو کلیک کړو، چینل نیم چینل ته کوم نوم مثلا ورکړئ، فرید ملک مثلا. دا به چینل تاسې تر 100 تورو پورې تاسې چینل ته نوم ورکولی شي. هغه نه وروسته describe your channel including a description is useful for your followers. دلته لاندې اپشن کې تاسې به لږ تفصیل یا معلومات د خپل چینل په اړه ورکړئ چې دا چی دپاره چینل دی. نو کله چې مو ډسکرپشن یا تفصیل ولیکئ د خپل چینل په اړه چې دا کوم مقصد دپاره جوړ شوی دی، هغه نه وروسته به بیا کریټ چینل په دې به کلیک کړئ، کریټینګ چینل. نو تاسې لیدلی شئ دغه کوم واتس اپ چینل چې هغه جوړ شوی دی. ګورئ دلته لیکلي یو کریټډ دس چینل فرید مالک. نو هغه نه وروسته که تاسې پکې مثلا کوم پوسټونه چې اضافه کول غوښتل، نو هماکثر هغه چې تاسې یو چاته پیغام لیږئ په واتس اپ کې همغه طریقې باندې اټیچمنټ باندې، نو تاسې کولی شئ چې اضافه یې کړئ پکې. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک کړئ، که کوم نظر پوښتنه لرئ د کمنټ لاره شریک کړئ، که چینل ته نوي یاستئ در سره سبسکرایب یې کړئ. تر بلې ویډیو په پاک او مهربان رب سره هر چیرې چې یاست ښاد اوسئ.